بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو قدرمنو معززو مشرانو ځوانانو تالار ته راغلو مېلمنو د هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له جناب استاد نه مننه کوم دومره ځوانان او ملګري په غولې راټول شوي دي. په خپل وار ته ډېره مننه کوو د خپلو ملګرو په نمایندګۍ باندې انتظار ته مو نه سپارو تر هغه څه ته راځو چې له تاسو سره شریکوو. ما تېره پېره یو نظم ویلی و البته نیم و هغه به سره شریکوو. یو دوه بیته سره نور دي. سلام مې واخله زه درځم ته راشه، سلام مې واخله زه درځم ته راشه، ته پښتون مشره لږ تورخم ته راشه، د لر و بر خوره لمن وګوره، پر تا کتغن پر ما کتغن وګوره. زه هلته ته دلته ناچلې که نه وګوره، ځان نامکمل یې که نه چې دا دیوال تر منځه چا وهلې، دا پښتون چا په منځه ملا وهلې. چپ شم نه غواړم چې خفه شیرانه او خدای مکړه هسې نه ماله شیرانه، تاسو له کوټې تر خیبره زیاتې، له موږ نه دوه برابره زیاتې. خو زه بیرغ روپۍ کابل لرمه، کتاب ښوونځی ښوونکي خپل لرمه، دا هر پټکۍ او هر کاکل وایي، دا باکو خان ویلي اجمل وایي، په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی، په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی، که دار وي دار که نار وي نار جنت دی. اوس د خوشحال په تېر دوران ژاړئ که د بابړې شهیدان ژاړئ. هلته څه خلک د پاچا په دین وو، څه بیا د پیر او د ملا په دین وو، د وړو خلو نه زور قوت غږېږي، د ټوپک میل نه سیاست غږېږي. یو خوا ثواب بل خوا وبال پروت دی، انصاف په سره مرۍ حلال پروت دی. وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي، نړۍ اوده ده پر موږ اور بلیږي. د هر چا په لاس کې زور بلیږي، نړۍ اوده د پر موږ اور بلیږي. یو د یوه بل د بل تور اخستی، چې چرته ګورې پښتون اور اخستی. یو د یوه بل د بل تور اخستی، چې چرته ګورې پښتون اور اخستی. دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی، د خپل تاریخ سر ته وژلی پروت دی. درته د خدای پر نوم سوګند کومه، د سر په بیه باندې ژوند کومه. وخت د ټپو او د سندرو نه دی، چپ شه دا وخت د دې خبرو نه دی. هلته لیوانو سره دی ووهه، دلته شپانه سره تندی ووهه. مالګه شیدو په حلوا کې ښه ده، خوله ماته ښه ده که تڼاکې ښه ده، خوله ماته ښه ده که تڼاکې ښه ده. دا خلک څوک دي چې وعدې خوري قسمونه کوي؟ دا مداریان دي یا کوټګر دي تعویذونه کوي. دا د دې ملک سیاست مدار او ایماندار خلک دي، تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي، قانون پوهان او دین پوهان او خامین خلک دي. همدا اشراف دي د دې ملک متدین خلک دي. دوی چرته خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي، نه پردي پال دي نه یې پردیو ته هډې ورکړي. دوی خبر نه دي چې پر غرو یا زغن تار تېرېږي، د دې لګښت څوک ورکوي، د چا په لار تېرېږي. دا یو لوڅ راز دی، بیړنی خبر ضرور خبر دی، پر دغه پېښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی. دا یو لوڅ راز دی، بیړنی خبر ضرور خبر دی، پر دغه پېښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی. څوک به در وکاندې خیرې، څوک به م په زیاړې توکي، او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړو توکي. ما ډاروئ ما، زه پوهېږم چې خطر به وخورم، ما سر خوړلي سر خوړلی دی چې سر به وخورم. خو دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي، دا ژوند په دومره سرټټۍ او چاپلوسۍ نه ارځي. نو د رزمک کوږک ترنک که د اټک یم، څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم، زه ته ورک پښتانه غږ یم ملا ورک یم. کله راځي بیا، کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي؟ زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي. د سړک منځ کې د چارواکو دیوالونه ګورئ، له بل طرفه د هېواد تنګ سړکونه ګورئ، له پنجرې اوبه خواړه خوري بند مرغان دي که نه؟ دا سیاست او سیاستوال سیاسي قیدیان دي که نه؟ بیا د جیب واک کمیسیون دام لومه کې ګیر شول که نه؟ پر وکیلانو د ننګوال دردونه تېر شول که نه؟
څه نه وي څه زاړه وږي لیوان به سره کښېني راوځي د لستونو پټ ماران به سره کښېني یو د ټولنو رئیسان دومره ډېر شوي دي چې بل تنظیمي دکانداران دومره ډېر شوي دي چې دا شورا مشر خوراک مشر د چرګانو مشر دا تنظیم مشر لیوه مشر د لیوانو مشر دا تا په ما او ما په بل چا پسې تړلی دی اذان دلته هر چا په یوه چا پسې تړلی دی اذان نو حیران پاتې زه دې خلکو ته حق پک یم څه پردي وو زه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم تر کومه ځایه چې خوري دي د قانون منګولې د دې ولس په وینو سرې دي د قانون منګولې بیګا چاپه محاصره و پلټنه کوم یو دې په کار و ودې ووژل پوښتنه کوم په څه دې ووژلم تا تپوس له چا نه وکم له امریکا حکومت طالب کوي له ځانه وکم اوس هغه کونډو وږو بورو ته ډوډۍ په کار ده هغه بدبختو ته ډیوه په کار کېږدی په کار ده له وارو نه کېږي د خیر ته به بېغمه اوسئ که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ اوس که ونه ځلېدې ستوری د تاریخ نه شي وده ولس بیا به هېڅکله راویښ نه شي او دا سوداګر دي سوداکان دي د سړیو په سر دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر وا د تاریخ قرضدارو خوره مو په چا خرڅه کړه اوبه مو چاله ورکړې واوره مو په چا خرڅه کړه که زهر نه وي شیشې وخورئ ځان کې لور واچوئ دا ګیرې کلې کوي او دا پټکې په اور واچوئ که زهر نه وي شیشې وخورئ ځان کې لور واچوئ دا ګیرې کلې کوي او دا پټکې په اور واچوئ داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم څه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم تا ټوپک کېښود تا ګټلی دی میدان د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې ټوپک کېښود تا ګټلی دی میدان د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې دوی به هم وویلي سیاست ته د یارانو ارمان تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر د ښار په شور او ګڼه ګوڼه کې به ورک شئ اخر تا به خوشحال کا څو شرطونه به په واک کې درکړي د جنوب څو ولایتونه به په واک کې درکړي انګور درکوي خو د انګور تاک په لاس نه درکوي ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي د وینې تاریخ پړه به په اوږو یوسئ ټول د 40 کالو جګړه به په اوږو یوسئ هر قدم دام دی لوږه ول دی ته خبرې که نه په دې کې هم د رقیب چل دی ته خبرې که نه که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي د تاریخ جبر نه ما پیل شي په ما ختم شي هغه زه تر کاڼي کلک تر ګل نازک یم څه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام من د هر څه له مخه سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام من د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې سور مرچکۍ او سور سکرک سرې اوبه د چینې شاه حسیني شاه زماني او میرزماني ارمان دی ایمل خاني خوشحال خاني او باچا خاني ارمان دی سر په ولو باندې بار تر 100 کالو اخر ور واخلي چنار تر 100 کالو بیا د الحق او د سرور ناره وخت کاری ما ته د منصور او د منظور ناره وخت کاری بیا د الحق او د سرور ناره وخت کاری ما ته د منصور او د منظور ناره وخت کاری دا غني هغه غني دانش اشنا یو رنګ لري جنگ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري دا وزیرستان صدا سي نه جنن پرون روان شو کور د سواتي وزیر مسعود د وړ پښتون روان شو خدای کسپرلای راوسته دا دښت واخه شولو خیر دې که کور وسو دیوالونه یې پاخه شولو خدا ځان تار نه منو خدای کسپرلای راوسته دا دښت واخه شولو خیر دې که کور وسو دیوالونه یې پاخه شولو خدا ځان تار نه منو دا من سره کبر دی هغه د تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی دی له ما او زه له ده نه بېدرک یم څه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم الله ورک یم سترګې به نه پټوو یو څه یې د منلو وړ دي د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي خو دومره ډېر غله دي چې په کومه لار به سپر ودروي پر نیم حکومت کې به د چا په جیب عسکر ودروي
سترګې به نه پټوو. یو څه د منلو وړ دی، د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي، خو دومره ډېر غله دي چې په کومه لار به سپر ودروي. پر نیم حکومت کې به د چا په جیب عسکر ودروي. چا ویل چې نه منو موږ صلحوال نه منو، موږ خو د لوی افغانستان تر څنګ دیوال نه منو. موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي. چلوېښته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي. یو چا د سرو زرو پر تاج سوداګري کړې ده، چا د غنم پر وږي هم امپراتوري کړې ده. نه خالو خان بیا په ګومل او په ملتان وختو، نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهان وختو. نه خالو خان بیا په ګومل او په ملتان وختو، نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهان وختو. نه بلې مور ملا برجان ملا عمر راوړو، نه چا په شان د اولګل سرې ټټر راوړو. یو څوک څپېړې د تاریخ پر مخ وهلی پروت دی، دا پورته نه شولو بیا غلی او دا غلی پروت دی. هسکه شمله د ازادۍ پر سر ولاړه پروت دی. یو څوک د ګور پر غاړه هم پر هسکه غاړه پروت دی. نو په پلځی خېش کې نه توخ یا نه څک یم، څه پردي وو، څه له خپل پښتون نه سپک یم، څه د ورک پښتانه غږ یې ولا ورک یم. ډېره مننه دوستانو، خوشحال اوسئ. ما ته اکبرګري بار بار ګیله کوي، وایي ته زاړه نظمونه وایې. زه ورته وایم استاد یې راباندې بیا وایي، زه نه وایم بیا. بهرحال احمدشاه په دورانیو کې یو کس و، دی د خپلې کونډې مور د زړه جرس و. په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو، بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو. حق ویل حق اخیستلو باندې سر و، خلک وایي هو به هو پنځم عمر و. مشهور شو له چتراله تر بولانه، له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه. امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه، عباسي تر امو او تر واخانه. پوهنمله پوهندویه پوهیالیه، ننګیالیه توریالیه ګټیالیه. سل رحمته دې په پلار او په ادیشه، ازادي دې د سپېڅلې مور شودیشه. مؤسس د لوی افغان وي ته ترزنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. بزرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو، نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله صله. نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول، نه یې نوم نه یې نښان و نه پرې یاد شول. خوشحال څه و؟ خوشحال بیګ او یو نواب و، د مغولو په دربار باندې سیراب و. چې خطر یې په سر واخستو نو سر شو، دغه سر بیا د لکونو سرلښکر شو. بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو، چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو. خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. نه پروا د چا لرم خپله اغوندم، زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم. چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم، په یوونه خود به تش پښتون وانخلم. خان ترکه ببرک خان میرزمان خانه، پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه. باچا خان او عمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو. بربادي د دې هیواد له هغه راسې دا هیواد شلو، برباد له هغه راسې د قدرت ګدۍ ته اشا ورسي خمشه. د نادر کورنۍ بیا راوي خمشه. له اکبر او له امان بخنه غواړو، د دې خپل سیرې ګریوان بخنه غواړو. له داود بخنه غواړمه بخنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. ډېره ډېره مننه، خوشحال اوسئ.